د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. په سلامونه او نیک هیله ورکړل کوم درنو اوریدونکو ستړي مشي په مړند د کندوز رادیو څخه د نن سات خبري سرویس ته نن پنځمه د قوزیا د لندې 14 د دسمبر میاشتې 2 منټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته ز سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. نړیوال بانک په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. په پنځیر کې د زمرودو 1400 قانون نصب شوی دی. له پاکستان او ایران څخه زباندې 2000 افغانان هیواد ته راستنه شوي دي. او د امریکا سنا جرګې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه پلاک کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. نړیوال بانک په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي چې نړیوال بانک له دغه وزارت سره د دوامدار تعامل په ترڅ کې ژمنه کړې چې په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. حقمل په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه بانک ژمنه کړې چې د راتلونکي 2023 کال په جنوري میاشت کې به په کابل کې خپل دفتر په رسمي ډول پرانیزي. نوموړي زیاته کړې یاد بانک همدارنګه ویلي چې د 2023 کال تر اپریل میاشت پورې په دغه بانک کې په مالی ملاتړ د پلي کېدو پروژو لګښتونه چې کارونه یې ترسره شوي ورکړي. له پاکستان او ایران څخه باندې 2000 افغانان هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون د لندې په 15مه نیټه له پاکستان او ایران څخه 2406 افغانان په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته راستنه شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پرون له ایران څخه 1340 افغان کډوال د هرات اسلام قلعه لارې هیواد ته راستنه شوي دي چې له ډلې 350 ته د مرستو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي او همدارنګه 200 کورنیو ته د 10,000 افغاني او 450 کورنیو ته 112 تنه کېدل په وړیا توګه یو سیم کارت په سرحد کې د موظفو کمیټو له لوري ویستل شوي دي. یاد وزارت زیاته کړه چې دغه راز پرون له پاکستان څخه 140 کورنۍ 502 تنه کېږي هیواد ته راستنه شوي او د مرستو ترلاسه کولو په موخه بېلابېلو مرستندویه بنسټونو ته ورپېژندل شوي دي. په پنجشیر کې د زمرودو 1400 قانون نصب شوي دي. د پنجشیر د قانون او پټرم رئیس مولوي محمد قاسم امیر نن په خپل دفتر کې د یوناما دفتر له استازي کارل او راغلي پلاوي سره په کتنه کې ویل چې دغه ریاست د روان کال په سکم د 4 میاشتو کې د زمرودو 1400 قانون په رسمي ډول ثبت کړي دي. مولوي محمد قاسم امری زیاته کړه چې د زمرودو 1400 ثبت شوي قانون له جملې څخه 410 رسمي جوازونه لري او له دې جملې څخه د پاسه 300 قانون استخراج کیږي او شاوخوا 100 نورو قانونو ته هم جوازونه ورکړل شوي خو د سړي حواله عملي کارونه نه پیل شوي. امری ویل چې اوس مال په دغه ولایت کې د قانون استخراج په چارو کې 8000 کسان ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. په دې کتنه کې د یوناما دفتر استازي د پنځیر د قانوني زیرمو په ځانګړي ډول د زمرودو اوسپنې سرو زرو او نقرې په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته اشاره وکړه او د پنځیر قانون او پټرولیم ریاست کارونه د ستاینې وړ وبلل. او د امریکا د سنا جرګې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه پلاک کړه. د امریکا سنا جرګې پرون 4 د سپینه ماړې غوښتنه پلاک کړه چې له اوکراین اسرائیل سره د بیړنۍ 1.5 میلیارډ ډالر مرستې لپاره کړې وه. د دې مرستې ډیره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې وه. جمهوریت پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغه لایحې ته چې آیا هغه مخ ته لاړه شي کنه پرون رایه ورنکړل شوه. هغه د ولسمشر جو بایډن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندویي کوي.
بایډن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د هر څومره کېدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړي چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالي وبولي نو به جرأت وکړي نورې سیمې هم لاندې کړي د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 15 غړو باید ورته مثبت رائے ورکړي وي خو د دې جرګې ټول 9 جمهوریت پالو غړو پر ضد رائے ورکړي درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول تر بیا ښه وخت له اعلام و ملشه د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ